وتو ويا ويا الله الله ويا ويا الله الله هر ساده هر دم پوتو ويا ويا الله الله ويا ويا الله الله هم پناستا پملاستا پتلو ويا ويا الله الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الرحمن الله احمدزي هغه داسې پوښتنه کړې که یو چا نه د سهار اراکوزیا رادیو نو څه وخت به د سهار د لمانځه قضایي راوړي. چې کله یو مونځ له چا نه قضا شي نو فورا یې بیرته راګرځول ضروري دي. نو کله چې تا نه د سهار لمونځ قضا شه درمل ختلو نه وروسته بهتره ده لازم ده په تا باندې چې د سهار د لمانځه قضایي راوړي او پرته له کوم شرعي عذر سره په هغه کې تاخیر او ځنډ جایز نه دی. البته په مکروه وختونو کې راګرځول صحیح نه دي، لکه د لمر ختو په وخت کې، د لمر پریوتو په وخت کې او د لمر اوړېدلو په وخت کې. نو چې کله لمونځ درنه قضا کیږي د قضا نه وروسته چې هغه وخت خلاصیږي په تا باندې د دې لمانځه راګرځول لازمي دي. علامه حسکفي رحمه الله په باب قضاء الفوائد کې لیکي وجميع اوقات العمر وقت للقضاء الا الثلاثه المنهيه. ټول اوقات د عمر دا وخت پاره د قضا دی مګر درې هغه اوقات چې په هغو کې د مانځه نه نهي شوي: د لمر ختلو وخت، د لمر اوړېدلو وخت، د لمر پریوتلو وخت. او علامه ابن عابدین الشامی په رد المحتاج کې په 2 جلد کې 6 صفحه کې د دې عبارت لاندې لیکي چې وقت للقضاء وقت للقضاء په بخښنې سره أي لصحته فيها وإن كان القضاء على الفور إلا لعذر. یعنی صحت پکې لري خو قضا على الفور په تا باندې لازم ده. پرېږدي به نه، هو که د کوم شرعي عذر درلوده بیا وروسته هم کولی شي. او صاحب د بحر الرایق په 2 جلد کې 9 صفحه کې باب قضاء الفوائد کې د علامه ولولوجي قول رانقل کړی دی. هغه لیکي چې قضا د صوم على التراخي ده وقضاء الصلاة على الفور الا لعذر. مګر قضا د لمانځه چې ده د على الفور ده، چې کله درنه قضا کیږي هغه وخت کې به د مانځه قضایي راوړي. محمد آخر زمان د شمع غوندې وسو محبت کې د جانان اوس زړه مې راوري